البته د ننګرهار ولایت زړه ته او خپرونه به درته د ننګرهار ولایت په زړه کې یعنې سراج الامارات بڼ کې به درته وړاندې کومه. خدای ته به څومره ښایسته وې بندګانو خو دې هات کړی دی بندګانو خو دې هات کړی دی. زما هم لومړی ځل دی اورګاډي کې چکر وهل. ستا هم لومړی ځل دی؟ بالکل. او دا خو ډېره سخته ده چې ستا هم لومړی ځل دی او زما هم. بالکل همداسې. سپین سپومۍ وایه اشنا به چېرته وینه لونګی شولې ګونګی شولې نه وایې حالونه. سلامونه، ښه راغلاست. درته وایم د یوې نوې او ځانګړې خپرونې سره. درنو لیدونکو، نن راغلی یم البته د ننګرهار ولایت زړه ته او خپرونه به درته د ننګرهار ولایت په زړه کې یعنې سراج الامارات بڼ کې به درته وړاندې کومه. او همداشانتې دلته هم خلک زیاتره د چکر لپاره راځي او د تفریح لپاره راځي. نو نن د جمعې ورځ ده، خلک راغلي دي د چکر لپاره. نو زه هم راغلی یم دلته به خپرونه درته په ننګرهار ولایت کې سراج الامارات بڼ کې به درته خپرونه وړاندې کومه. له ما سره پاتې شئ، راځو نن د جلال آباد د زړه هغه ښایستونه وګورئ او د خلکو سره غږېږم. ښکلې خپرونه به درته تیارومه. له ما سره پاتې شئ. ښه راغلاست. درته وایم دوستانو، لکه څرنګه مې چې درته ویلې، راغلی یم په ننګرهار ولایت کې د سراج الامارات بڼ ته او دلته راغللو هیوادوال دي راغلي دي په چکر باندې. دلته مې یو ورور پیدا که، البته هیوادوال خو ډېر زیات دي، خو راځم له دې سره غږېږم چې دا له کوم ځای څخه په چکر باندې راغلی دی. سلام، ته هم ستړی مه شې. وعلیکم السلام. سلام ته دې هرکلی وایم. الله دې ژوندی لره، خوشحاله اوسېږې. شرافت یم او د غوچکو د اومې حوزې څخه راغلی. شرافت وروره، ته د غوچکو نه راغلی؟ بالکل، د غوچکو څخه راغلی یم. د غوچکو ته نو ولې غوچک وایي؟ ولا نو دغه یو اصطلاح ده، یو نوم ورته د مخکې نه ټاکل شوی دی. د دې په اړه دومره معلومات نه لرم نو چې ولې به ورته غوچک وایي. ښه، ډېر ښه. څنګه بڼ نه دی، چکر نه دی خوند واخیسته که نه؟ ولا او چکر نه خو ډېر خوند واخیستو. نن د جمعې ورځ وه، غوښتل مو یو تفریح وکړو. نو بیا راغلو شاهي پارک ته راغلو. په شاهي پارک کې مو چکر ووهه. نو مختلفې زانګوګانې وې، چکر هم ووهه او خوند هم ترې واخیست. ملګري سره راغلی که نه؟ تکې تنها راغلی؟ یو ملګري سره راغلی یم. ښه، تنها دوه کسان هسې که نه؟ نور ملګري هم در سره دي؟ ولا ملګري انډیوالان خو ډېر ول، خو زیاتره ملګري چې ول مصروف ول. نو ورته جمعې ورځ ده، بانه یې درته کړې ده که مصروف وو په رښتیا هم؟ یاره زیاتره ملګري چې دی درسونو کې مصروف دي. نو جمعې ورځ باید چکر مکر ووایي، خو زیاتره نه پوهېږم چې حتمن څه مشکلات به لري ځکه نو ځانونه یې خرچه تا وکړه کابل ملګري؟ ولا خرچه خو زمونږ داسې ترتیب دی چې خرچه هم په شریکه باندې وکړه ده. 100 روپۍ مې اچولي؟ یاره تقریبا 300 روپۍ مې اچولي. 300 یعنې ډېرې دي نو؟ بس ډېرې دي زمونږ. ښه، ډېر ښه. دا راته ووایه چې هغه ملګری دی مثلا چکر یې درته درکړو، عکسونه تا ورته واخیسته که او که هغې درته عکسونه واخیستو؟ عکسونه خو چې دی مختلف عکسونه مو واخیسته. ځینې عکسونه ما هغې ته واخیستل او هغې ځینې عکسونه ما ته واخیستل. په شریکه دواړو عکسونه واخیستل. ښه، ډېر ښه. تا سره بیا هم غږېږم ځکه د خبرې د ډېرې خوږې دي ورور مې. دلته یو بل کاکا را سره ناست دی او راځم له کاکا سره غږېږم. کاکا جانه، ته هم ستړی مه شې. خیر اوسې. خیر اوسې. کاکا، ته راته ووایه چې په چکر راغلی که نه باغ کې بس ټول باغ ستا دی څنګه؟ نه، په چکر راغلی نه یو، دلته مزدوري کوو.
ها ته مزدوری که او زنگو بس زنگو چلو ها تو یعنی زنګو چلې او کاکا سره هغه تر ټولو اړینه وظیفه کاکا سره ده دوستانو دا وړې زنګو دي که نه هغه غټه زنګو نه ښه دی برابره زنګو دی دا مخامخ چې ښکاري دغه ده ها ډېر ښه دا څنګه ده کشتۍ کې هم خلک ناست دي اورګاډي کې هم ناست دي زنګو تشه ده زنګو خطرناک دی که نه ولا اوس خو د جمعې ورځ ده لا تر اوسه سم پارک را یو ټال په څو ورکوي خلکو ته مثلا په څو روپۍ لکه یو ټال 40 روپۍ او څو دورې بس یو 4-5 منټه ورکوو 4-5 منټه دورې دوستانو په ټال کې هغه هم 40 افغانۍ ډېرې دي که لږې ولا موږ ته خو چې شی نه ښکاري نو خلکو ته خو خامخا ډېرې یعنې ډېرې دي ته پکې څه وایې دا 40 افغانۍ ډېرې دي که لږې دي یاره که اوسني حالات د خلکو اقتصادي حالات ته وکتل شي نو ډېرې دي او که بیا داسې د پارک دی دغه ته هم وکتل شي نو ایله مناسبې دي دغه دپاره ښه ډېر ښه دلته چې راغلم هغه ملګري دي ویلې وایي دا ورور چې دی وایي شعر شاعري کې وایي ډېر تکړه دی کله ناکله وایي ترنم هم کوي یاره ترنم داسې زیات نه کوو خو داسې یو ترنم به درته وکړم یعنې تکړه یې ترنم کې نو داسې زیات نه خو لږ لږ دوستانو زه چې یم د ترنم ډېر زیات مینهوال یم ځینې وختونه چې زه ما هېوادوالو سره مرکه کوم او غواړم ترېنه ترنم واورم نو دا ورور چې دی دغه د لومړنی کس چې زموږ هغه غوښتنه رد نه کړله نو راځو له تا څخه اورو یو ښه ترنم او په ښه آواز بس داسې یو لنډ یو دانه بیت دی همدا به درته ښایسته په ترنم کې ووایم مهرباني خدایه ته به څومره ښایسته وې بندګانو خو دې هات کړی دی بندګانو خو دې هات کړی دی بس دغه ترنم یو بیت مې درته وویلې دا چې دا دومره کې دونه مزهداره که دا ډېره څونه مزهداره به و واقعیت خبره ده بس دغه یو دوه دانې بیت هم یو بیت مې یاد کړی و نو څه ذهن نه یو څه درنه زه غواړم یو جمله درته وایم یو دوه درې ځلې نه یو څو ځلې وی بار بار تکرارې صحیح ده مشکل نشته انشاءالله مثلا دغه جمله به ته بار بار تکرارې چې جیک چرګ ټیټ چرګ جیک چرګ او ټیټ چرګ داسې یو لس ځلې بار بار تکرار کړه جیک چرګ ټیټ چرګ 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 واو یعنې واقعا د تجربه دې درلوده والله بالکل رښتیا وایي مخکې دې تمرین کړی و که نه یاره نه تمرین کړی خو مې نه و مخکې کاکا دی خو یو ښایسته ترنم و که تا نه جالبه خاطره اورم دلته کله ناکله ټال کې د کوم کس کېنولی او راغورځېدلی داسې شوی ولا مخکې بل نفر ورته ولاړو ټال نه غورځولی دی خو بس دې ځینه تلی جمپینګ کې غورځېدلی دی جمپینګ کې یو ماشوم و چې هغه ماشوم پې ولګېدو بس دا هم قاري صاحب دا هم بېهوشه و او هغه ماشوم هم ورسره بېهوشه و بیا مخفي او لاسونه ورته مږه بیا وروسته په هوش راغله دواړه جوړ شول ولا زه وایم همدغه لږ ډارېږي که نه دی ټال نه ولا ټال نه خو هغه سړی بس سر یې پې تاو شوی او بس بېهوشه شوی و نور د ټال نه وتی و او بس جمپینګ ته رسېدلی و هلته غورځېدلی و دننه جمپینګ کې غورځېدلی و ښه ډېر ښه یعنې تاسې هم په ټال کې چکر ووهه که نه دې نه وروسته به چکر وهئ ولا ځینې ټالونو کې خو مو چکر ووهلو ځینې ټالونو کې به دې نه وروسته هم ځو چکر به وهو انشاءالله ټولو زنګوګانو باندې به ګرځو چکر به وهو د خیره دوستانو دلته ټالونه دي او مختلف ځایونه دي مونږ هم ځو خوښ مو شو یا مو اورګاډي کې چکر وخوړه یا مو ټال کې البته چکر وخوړه خو حتما چکر به وهو څنګه صحیح ده انشاءالله زه دوستانو چکر ته له موږ سره پاتې شئ موږ به لږ زره چکر وهو او تاسو زموږ لیدنه وکړئ خوند ترې واخلئ له موږ سره پاتې شئ دوستانو لکه څرنګه مې چې درته وویلې راغلو البته اورګاډی ده اورګاډي کې زما هم لومړی ځل ده چې زه کښېنم نو که چیرې ترې روغ راووتم یو بله خپرونه به درته در وړاندې کړم او که ترې روغ راونه وتو نو الله دې زموږ مل شي زه په اورګاډي کې چکر هم وهو دلته یو ورور راسره په سیټ کې یو ځای کېناست نو راځم دې سره هم غږېږم
چې د دې هم لومړی ځل دی که نه بار بار البته اورګاډي کې چکر خوړلی دی. سلام ته هم ستړی مه شي. وعلیکم السلام. زما هم لومړی ځل دی اورګاډي کې چکر وهل. ستا هم لومړی ځل دی؟ بالکل. او دا خو ډېره سخته ده چې ستا هم لومړی ځل دی او زما هم. بالکل همداسې ده. نو ته په ما ډاډه کېدی شي او نه زه په تا ډاډه کېدی شم. بالکل همداسې ده. دا خو ډېره سخته ده چې یو بلدي مشکل به نه وي شول بس. یعنې اسانه ده. اسانه ده انشاءالله. ښه ډېر ښه. دا راته ووایه چکر خو وهو لومړی د مصروفیتونو په اړه راته ووایه. اوس مهال زه خو اوسګار یم. دلته ملګرو سره په چکر راغلی؟ او ملګرو سره راغلی یم. څنګه خوند دې واخیسته چکر نه؟ بس چکر ته راغلی یم. دلته مې تر زوی دکان دی بس دکان ته راغلی یم. څه دې نوشي جان کړه؟ اوسه پورې خو مې شی نه دی کړی. پلان دې څه دی؟ څه به دې د خیره نوشي جان کوې؟ بس د غرمې نه بعد به خیره سره ډوډۍ وخورو. ډوډۍ نه بعد به ګورو. حتما یا خاصه میلمستیا به درته نیولې نو یاره همداسې څه ده. به نوشي جان کوې؟ بس ګوره چې اوس هغه سره راوړل بس. څه چې تیار یې هغه دی. بالکل. هماغه خبره ده. بالکل. ښه ډېر ښه. دا راته ووایه چې دې اورګاډي کې ناست دی او یو جالبه خاطره در سره هم نه وي یا یو څه شی شعر ترنم څه هم در سره دا خو خوند نه کوي. راځه ته موږ ته څه وایې. زما دې ملګري ته ترنم ایسته دی او دا ډېر ښه شاعر هم دی. دا شاته چې ناست دی دا بل ملګری دی خو دا هم اشاره کوي هغه مړه ځان وباسي وایي ما ته هم نه راځي. دا به څنګه شي؟ ولا بس نه پوهېږم ما ته خو نه دی زه بقایا وشم ستاسو. که بل ځل بیا ګوره زه راځم داسې نه لیدونکي تا ګوري بیا به دې ګوره نه پرېږدي. بس چې بل ځل راغلی بس ما به د خیره سره تیاره مزه کړې وي او زه به ته ووایم بیا. ښه اماده خو یې انشاءالله. دوستانو زه اورګاډي کې چکر وهو له موږ سره پاتې شئ. بیا هم درته ښه راغلاست وایم دوستانو. مخکې مې درته ویلي و سراج الامارات بڼ کې یم او د ننګرهار ولایت په زړه کې موږ لاړلو. هلته مو په اورګاډي کې چکر وخوړه او واقعیت خوندور ځای دی او ځوانان د چکر لپاره راځي. دلته هم راغلم ځینې نور وروڼه البته راغلي دي په چکر باندې. له دوی سره هم غږېږم. السلام وروره ته هم ستړی مه شې. وعلیکم سلام. تاسې هم ستړي مه شئ وروره. په خیر راغلی. مننه ژوندی اوسې. دا ښکلی نوم دی او دا راته ووایه چې په چکر راغلی که همدلته مصروفیت لرې؟ بس مصروفیت هم لرو چکر هم ته راځو دلته. یعنې تاسو چې دی هم ثواب دی هم خرما دی. همدغه پارک ته چې تاسو راغلی سئ په همدغه ځای کې موږ مصروفیت لرو. دا خبرې دی چې سټارټ کړی دی داسې ډېر سوړ اسویلی دی او که څه علت دی؟ نو داسې ده چې نوم مې د یاده وتی او ځکه نوم دې هېر شو. نوم مې ذاکر وفا دی. ذاکر وفا همداسې وفادار یې که نه؟ بس چا څه وفا کوو چې چا څه وکړه هماغسې ورسره ځو بیا نو. ښه په کوم چوکاټ کې چې اوسې هماغسې چوکاټ. هماغه چوکاټ کې ورسره بیا ځو. ښه ډېر ښه. موږ دغلته در سره مرکه وکړله صحیح ده. تا ویل چې په کوم چوکاټ کې موږ سره خلک لاړه موږ هم په هماغه چوکاټ کې ځو. مرکه مې در سره کړې عکسونه به راته وباسئ. په دواړو سترګو مشکل خو به نه وي. نه بیخي. او فکر کوم فوټوګرافر یې عکسونه وباسئ. همداسې ده و عکسونه. ښه ډېر ښه. یو عکس په څو افغانۍ؟ 50 افغانۍ باندې ایډیټ سره ښه صفا پروفیشنل عکس. ښه ډېر ښه. دوستانو دلته یو بل استاد هم را سره ناست دی او ماشاءالله داسې سټایلش دی چې نه پوهېږم چې د کابل سټایل یې وهلی ده د کوم ځي. ته هم ستړی مه شې استاد. ژوندی اوسې وروره په خپله خاص ځای جوړې وطندارو ته ټول سلامونه او ننګرهار دی بس ښه موسم هم دی. مننه ژوندی اوسې. ته هم فوټوګرافر یې؟ او عکس خانې والا یم او ایډیټینګ کوم. ایډیټینګ سره دا د شاګرد دی که نه دا هم در سره کار کوي استاد دی؟ بس همداسې یو دوکان کې یاستو ټول موږ جوړه کار کوئ یعنې؟ او یو دوکان کې یاستو. ښه ډېر ښه. دا راته ووایه کله ناکله خو به د یو نیم خلکو ته عکس اخیستی وي صحیح ده؟ یو نیم جالب څه در باندې تېر شوي وي پکې؟
جالب والا جالب خو څه ډېرې تېرې شوي حتما جالبه خاطرې خو د یو نیم داسې عکس ډېر خراب راغلی یا داسې بیخي ودرېدلی هغې وخت کې دی ویلي چې زه یو استاد رانه یو 10 عکسونه واخېسته خبر نه وي چې یو دانه هم نه اخیستل شوی هغه ډېر شوي دي همداسې یوه ورځ موږ عکسونه مې ویسته لاړم میمري کارډ مې ویسته کیمرې نه لاړم ښه ډېر لرې لاړم چې لرې لاړم چې هلته مې عکس وویسته سړی مخې کېنو چې څه وخت مې عکس ورته وویسته چې ګورم میمري کارډ پکې نشته دی مالدا چې شو بیرته راغلم بیا مې میمري کارډ مې راواخیست بیا مې واقع د ډېره جالبه ده دې ورور وویله چې یو عکس زه په 50 افغانیو باسم ډېر نه دی والا بس نو ریټ خو همدا دی بل چې خلک ګوره مړه یو کیمره ده صحیح ده ایچا خبره کړچ بس خلاص عکس دې چې ویسته یا ایډیټ دی هلته لږ ایډیټ خو پوهېږم چې ښه ایډیټ کوئ نو دونه به قیمته زه قیمته دی څنګه خلکو پورې فرق کوي و داسې خلک راځي چې موږ ته وایي چې وروره 50 روپۍ عکس وباسو بیا زیاتره وایي چې نشته را سره یا کمې دي یا څه ناڅه ورسره مراد کوو ګزاره کوئ انشاءالله ولې نه مشکل نشته دوستانو دغه د استاد دغه کار ښه دی ګزاره کوي یعنې حتما که لږ زر او زر وړاندې کوي که څنګه والا نو به زیاتره خلک راځي وایي چې عکس 50 دی موږ ورته وایي نشته کم دی یا مراد وکړه بیا 10 کې مخلو 40 کې متخلو چې ګاک خوشحالوي موږ نه جوړ آمد دی نه چې په څو باندې او ته فکر کوم ماته چې ویل وي دا د کونړ دی همداسې ده همداسې خاړې خو کونړیان خو داسې کونړ شریف مړه یو خو لغمان شریف و او بل چې دی مزار یو ډبل شریف دی یو سنگل شریف دی یعنی اوس کونړ ډبل کې راځي که څنګه ډبل دی لغمان خو مړه د اول نه ډبل شریف و دا تاسې مخکې شوې د لغمان داسې موږ ډبل سیندونه لرو خاړې تاسې په سیندونو سیندونو باندې ډبل یو لغمان ګوره یا ولیشنګ الینګار او د کابل سیند هم ورباندې خو خیر دا بیا دلته نه تسلیمېږي نه ښځه کونړیان چې دي واقع د زړه نه ډېر همداشان دي وي خلک او ډېر خوش اخلاقه دي او حتما نو ترنم کې خو تکړه یې نو والا ترنم هم هغه وخت کې کوو اوس هم زړه زور نشته دی دا د زړه زور دی نو څه ولې نشته بس نشته دی دغه چېرته تللی دا خو لاړه ومې لږ غلام ډاک کې اوس فلحال غلام ډاک کې دی غلام ډاک کې استاد د دې ورونو دغه نوم له د وفا صاحب هغه زړه لکه چې غلام ډاک کې دی والا بس سړی لږ مینو هلته همالته پاتې شو که نه بیرته دې راغلی همالته تر اوسه تللی دی بس ګرځي کله کله پوښتنه خو کوې او داسې جرګې مرکې چې پسې وکړسي او دغه کېږي که نه ځان نو خیر چې دا غریبي مریبي فکر وکړه غلام ډاک کې دی هغه زړه ګوري ځان ورته یو څه شی خو ورته ووایه زه به تا ته څه شی ووایم خو زه به ته دومره ووایم سپینې سپومۍ وایه اشنا به چېرته وینه لونګی شي ولې ګونګی شي ولې نه وایې حالونه سپینې سپومۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګی شي ولې ګونګی شي ولې نه وایې حالونه یا سپومۍ په ما دې څه احسان دی سپومۍ په ما دې څه احسان دی یا سپومۍ په ما دې څه احسان دی سپومۍ په ما دې څه احسان دی زما اشنا یا زما اشنا د دیواله په سوري زینا ګونګی شي ولې او ګونګی شي ولې نه وایې حالونه یا کو یاري کړي سکنې کال دی کو یاري کړي سکنې کال دی او بیا مې د ګیرې خط راځي بدرنګ وشمه ګونګی شي ولې ګونګی شي ولې نه وایې حالونه واه واه وفا صاحب یعنې اوس د منه مواقع چې وفا شته یار وي هغه د یاري نو موږ منډې د مخې همدادان سره به دغه تل شانتي غم خاده کې که نه هر څه دې پرېښې دی نه نور خو هلته بیا ډیپو کې غلام ډاک ته تللی وفا صاحب واقع چې یعنې خوش اخلاقه ځوان دی په چارو کې درته کامیابي غواړم چنان تاسو ته الله دې وکړي مړه د ښکلی ننګرهار نه د زړه وړی دی غلام ډاک کې دی نه خو داسې ده چې هلته هم ډبل یو که نه ټول ډبل هر څه د ډبل کړو سنګل خلک به وایي چې دا هر شی چې دوه طرفه شي خوند کوي که هغه زړونه یو ځای کېدل هم دوه طرفه استاد یوه جالبه خاطره ویله یوه جالبه خاطره جالبه خاطره خو دغه ده چې دغه د یو ورځ را یو نفر راغی او فکر کوم د اطرافو نه راغی نو داسې ونه ویله چې یا کس یا په څو اخلی یا څومره اخلم
او ما هم ترې پوښتنه ونه کړله خو لاړم هغلته بس یو عکس مې ورته واخیسته وایي استاده بل هم واله بل هم 12 عکس یې واخیستل هغه چې موږ زره ورته ورکړو نو هغه کوم چې خپل ریټ 500 هماغې مو ته حساب کړو چې کله عکسونه صفا هم شو ایډیټ هم شو هر څه شو وایي نه وایي ما مخکې په 500 روپۍ اخیستې دي نوره دغه نه دی که نه نو بیا په دې کې سره لانجه شوله خو بیا جوړ احمد راغی مشکل حل نیم هم ترې واخیستلی و نو داسې وه چې هغه 500 واله و 15 روپۍ هم شته 10 خو د خیر دا هغه ډېر فرق لري زموږ د افغان لایف خپرونه ده صحیح ده ډېر پوهېږم لهجه دې ډېره خوږه ده راځه نو یو هېوادوالو ته ملګرو ته یو خوږه وینا یو پیغام دی بس پیغام خو مې ټولو هېوادوالو ته بالخصوصا دغه نوې نسل ته دغه دی چې اول خپل زده کړو باندې ډېر زیات ځان مصروفیت کړي باید منفي کارونو ته هېڅ وخت زړه ښه نه کړو هر ځای کې چې کار کوو باید ډاډه وکړو مثبت فکر ولرو منفي نه باید منفي فکرونه ټول باید شاته وغورځو آینده وسنجو ټولو هېوادوالو باندې مې دا غږ دی چې خپل همدغه وطن ته به د خدمت وکړي او خپل زده کړو ته باید د زمینه وسایده شي مننه ژوندی اوسئ وفا صاحب په چارو کې درته بیا هم بریالیتوب غواړم مننه ژوندي اوسئ مننه تاسو نو ستاسو نه هم مننه د افغان لایف خپرونې مینوالو راغلی یم سراج الامارات بند کې مې درته خپرونه وړاندې کړله او زه درنه نور همدلته خدای پاماني اخلم او له خپل تخنیکي همکار څخه هم مننه کوم چې واقعا ډېر زیات زحمت وباسي د کمرې په بخش کې نو تر هغې چې بیا د یوې ښکلې خپرونې سره او د یوې نوې سیمې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم زموږ افغان لایف یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ تر هغې نورې خپرونې وګورئ او همداشانتې د افغانستان مختلفو سیمو څخه خوند واخلئ او تر هغې ښه وخت الله مو مل